او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي خدای دې رحم کوي خو یو پکې دام دی چې دیرې ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا اله حالانکه دا دیرې آداب دا نه دي دا دیرې آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وي بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو ځای دا د مقبره آداب اوس ته سلام په قبر واچې آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي په دې کې اختلاف د مذاهب د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې مړه رد سلامم کوي وعلیکم السلام وای او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سره د مړي قبر تلار شي نو یستانس به هغه مړه پاغه انس حاصلې بہرحال دې کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چړلو نه دی خو عرض میں داو چې آداب د مقبره دادی او سنتی پیغمبری دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زې او دعا ورته کوي د ترمذی شریف روایت ته بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو شپه کوله وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً دیتا عدل ویلش چې هری بی بی کربا یو شپه بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبتو او رسول الله په نیمه شپه کې پاسې دا روان شو بعد ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کر لاړو نو زه ورپسې غلې لاړم چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه درې ځله نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې نه یاد ہے کوي سلویخ ترزی د ټوله مقبره نه عذاب اوچت شي عزیزانو عرض داو چې د الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار څوک بادشاہان دي څوک گدایان دي څوک اوږي دي څوک ماړه دي څوک بربند دي څوک پټ دي چاته د سر د سوري ځای نه ملاویږي څوک په شاهي محلونو کې اوسي و دا ولي وای د یو اولاد آدم او حوا نه پیدا کړی دا دې دسې دی او زه ولې داسې نیمه دا ولي څه نشي ویلی ته څوک یې اوس راز پکې علماو څه بیان کړي راز پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہي او تخت ورکی دا عزت نہیں دا امتحانی دا ابتلاوی چاله مال و دولت ورکی
دا عزت نہیں، دا امتحان او ابتلا وی. تے مالدار کړه او زه غدا کړم، تے مسئول کړه او زه سائل کړم. ستا اوس امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل لورکیو کنه ورکیو امزان لدې ساتلې. سائل راغه ور دې نک نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خیده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړو چې ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي هغه د سپوره روټای نه علي. ولی تعالی می بادشاہی او دولت او محل در کول شو دل می ول نشو ور کول. دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دې چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ما ته دا شی نه ورا کړي کینی ما به داسې کړی وای ما به داسې کړی وای ما به داسې کړی وای ما به داسې کړی چې دا ګیله دی نه ایس د ګیلې او د شکوې زیبه قدرت په قیامت کې ځان ته پریدي نه.